د چارسدې بابړې کلي اوسیدونکي د خپلو مشرانو د خولې وای شپږ او یا کاله وړاندې په 12 اګست دغلته خدایي خدمتګارو د باچا خان د گرفتارۍ خلاف پر امن احتجاجي مظاهره کوله چې پولیسو په مخامخ ډزې وکړې. د دغه کلي اوسیدونکي شهزاد الدین د خپل مور د خولې وایس اف امریکا ډیوه ته وای د مور په پیښه کې د زخمیانو خدمت کولو. چې په هغه ورځ د هغې د وینا مطابق په دې لارو کوڅو کې د دغه ظلم هغه نښې په دې لارو کې پرتې وې وایي چېرې زخمیان به وو. موږ له به مور کاوه پخه کړه، کاوه په چاینکونو کې واچوله او یخه کړې به موږ به تلو دغه زخمیانو له ورکوله او داسې شوي دي چې موږ یو ځای کې یو زخمي له کاوه ورکړې ده چې د هغه نه تلو بل له واپس راتلو نه هغه ځای کې ساه ورکړې وه. شهزاد الدین وای دغه پیښه کې د 600 نه زیات خدایي خدمتګاران وژل شوي دي، خو په ریکارډ صرف تر 100 پورې ځکه ښکاري چې حکومت اعلان کړی چې څوک بابړه کې وژل شوي یا زخمیان دي د هغوی جایدادونه به ضبط کیږي او حکومت ته به نغده جرمانه ورکوي. نو اکثره خلکو خپل مړي په خاموشۍ خاورو ته وسپارل. د بابړې پیښه کې د وژل شوو یاد کې هر کال عوامي نیشنل پارټي دغلته یوه دستوره جوړوي. د دغه ګوند مشران وای لکه څنګه چې مخکې پښتانه بدنامۍ سره مخ اوس هم دغه حالات دي. دلته بدقسمتي دا ده چې تیر ځلم پښتونخوا کې عوامي نیشنل پارټي راتله او دلته دا قربانۍ کې دي د بیانیې قرباني چې طالب ووایي چې زه به په 5 ورځو کې دننه د پېښور حکومت ګیروم او زمونږ د مشرانو ورته ښکاره ودرېدل چې بهی دا د پښتنو حکمراني ده، دا رانه دونه په اسانه شوق نشي اخیستی او په امن به ژوند تېرو. نو هغه وخت هم د بارودو ډېر زمونږ نه مخکې چې کوم حکومت تېر شوی و هغه حکومت او د فوج په ملي بګت پښتونخوا د بارودو ډېر جوړ شوی. نن زه بیا دا وینم چې دغه په ملي بګت بیا هغه ډېر جوړ ده. څېړونکي وایي کال 1982 کې د هغه وخت گورنر ارباب سکندر خان خلیل پېښور های کورټ کې د بابړې د پیښې د پلټنو دپاره درخواست جمع کړی، خو های کورټ په دې اړه هیڅ پلټنې ونه کړې. د عوامي نیشنل ګوند حکومت او دلته په چارسدې کې د دې شهیدانو کم ریکارډ چې دی هغې ته ما دسترس حاصلو او ما له ډیپټي کمشنر رانه سره د دې چې د 2 منسټرانو خطونه هم راسره او ما له هغه ریکارډ ته رسایي رانه کړه. نو دا نه چې ریکارډ شته، ما په دې کې هماغه ریکارډ بیا ما را پیدا کړ، په دې کتاب کې مې محفوظ کړی دی. څه ځینې ریکارډونه مې د ارکایوز لایبررۍ نه پیدا کړل. ډاکټر سهیل خان وایي پوښتنه د وژل شو او زخمیانو د شمیرې نه بلکې دا ده چې ولې پښتانه دومره په بېدردۍ ووژل شول. د یادې پیښې نه پس د هغه وخت اعلی وزیر قیوم خان اسمبلۍ ته خپله وینا کې ویلي چې حکومت ضلع کې 144 قانون په ځای کړی، خو مظاهرچیانو د دغه قانون خلاف ورزي کوله، نو ځکه په پولیسو ډزې وکړې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا ډیوه، پېښور.